السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان فیشن پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړي او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو نن په دې باندې خبره کوو چې محمد رضوان د فیمل سره تصویر ولې نه وباسي. هغه وجه دا ده چې یاره هغه د یو ښې کورنۍ سره تعلق ساتي. د دوی والد صاحب چې کوم دی تبلیغي دی، که څنګه تاسو خیال کړی وي نو دا چې کله د دوی کرکټ میچونه نه وي دا هم په تبلیغ کې ځي، سیروزه کې ځي، داسې په منبر باندې تقریر راځي. نو که تاسو سوچ کړئ یو نن سبا په ټیک ټاک باندې یوه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده چې کله پاکستان T20 ورلډ کپ بیه کړو، د هغې نه چې واپسې دو راځي په ایرپورټ کې هر یو کرکټر سره خلک تصویران وباسي. نو محمد رضوان هم د سره د یو جینۍ یا فیمل ده، هغې ورسره د تصویر دغه وکړو چې یاره تصویر ما سره وباسه. نو رضوان ته انکار وکړو. دا څه وجه وه؟ تاسو دا ویډیو देखिए जी, शर्माने की बात तो नहीं है, बस सिर्फ कुछ चीज़ें पर्सनल होती है. हर एक प्लेयर की हर एक चीज़ होती है पर्सनल. ख़वातीनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हमारी बहनें या हमारी माएँ जब आती है साथ तो मैं उसके साथ पिक्चर खिंचवाऊँ, क्योंकि उसका उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है मेरे से. तो इसलिए मैं इस चीज़ को कभी ये हमारी बहनें या हमारी जितनी माएँ ये ना सोचे कि मैं पिक्चर नहीं खिंचवाता तो वो मुझसे खफा ना हो जाए. मगर इस चीज़ की मैं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी औकात इतनी नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि उनसे मैं अपने आप को दूर से कर सकूँ. मगर कुछ चीज़ें पर्सनल ऐसे होती है कि इस पर दूर रखा जा सकता है. तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक स्टेप है जो थोड़ा सा अपने आप को सेव कर सकता हूँ. मलګرو تاسو دا ویډیو وکړه چې د تصویر نه ورته انکار وکړو. دا سلا وکړو، دا په دې وجه وکړو لکه څنګه چې ما په ویډیو سر کې ویل چې دا یو ښې کورنۍ سره تعلق ساتي، یو د دوی والد صاحب یو تبلیغي ده، په خپله هم په جوماتو کې په منبر باندې تقریرونه کوي. څنګه تاسو ته یاد وي چې څه ټیم مخکې یو کال مخکې که څه ټیم مخکې په پاکستان او نیوزیلینډ میچ و، دوی په ګراوند کې موجوده و چې یو میډیا والا فیمیل وه، هغوی رضوان ته اشارې کولې چې یاره راشئ. رضوان خو پیله ورتلو نه، چې بیا کله ورته راغلو نو هغه ورته چې څه چل دی، هغه ورته ویل محمد رضوان هغه میډیا والا ورته وویل چې زه تا سره تصویر وباسل غواړم. نو محمد رضوان ورته وویل چې داسې خو نه کېږي چې ما تا ځان له تصویر وباسو، ته داسې کار وکړه چې یو کس راوله او دلته موږ سره تصویر کې ودراوه، نو بیا زه تاسو سره تصویر وباسم. نو چونکې بیا کس ونه، نو بیا ورته وویل چې خپل کیمرامین راوله ما سره دلته ودرېږي تصویر به وباسو. هغه میډیا والا ورته ویل چې دا کیمرامین چې دلته تاسو سره ودرېږي موږ سره نو تصویر به څوک وباسي. محمد رضوان ورته وویل چې یاره زه بل کس راولم هغه به تصویر وباسي او تاسو ودروئ. چې دا که هره فیمیل وي هره زنانه وي د محمد رضوان سره لکه تصویر وباسل غواړي، هغه وایي چې د دوی سره والد صاحب یا ورور یا تره داسې چې څوک ورسره موجود وي نو زه د هغو سره تصویر وباسم. نو بلکې دا نو ملګرو د هغې وجه دا وه چې محمد رضوان بیا هغې نه بیا تپوس وکړو چې سره دا څه وجه ده. هغه ورته وویل چې زموږ ته خپل اسلام خپل مذهب دا اجازت نه راکوي چې یاره موږ پردي تورسر سره یا پردي زنانه سره پردي فیمیل سره تصویر وباسو. نو الله دې وکړي چې داسې هر یو کرکټر داسې شي چې هغه د جنۍ سره تصویر نه انکار وکړي، بلکې چې بیا هم تصویر وباسي. پکار دی چې هغو سره یو کس د هغوی د فیمیل والد صاحب یا ورور تره داسې ورسره موجود دي. نو ملګرو دا یو شارټ غونډه کې ویډیو چې موږ تاسو سره جوړه کړه. تر بلې ویډیو پورې مال او زما کیمرامین سمید ملنګ راکړه اجازت. د الله په امان.